ایمان پلورونکي یو پنځوسمه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه را پیدا کړه، یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه را پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو زموږ او تاسو کیسه تر دې ځایه رسېدلې وه چې صلاح الدین ایوبی رحمه الله علي بن سفیان او د استخباراتو هغه مامور په حالاتو باندې غور کاوه، او هلته بیا هرمن د صلیبیانو ټولو پادشاهانو ته وړاندیزونه، ویناوې او د حالاتو د کابو کولو لپاره خبرې پیل کړې وې او خبرو یې جریان لري. او تر دې ځایه رسېدلي وو چې هرمن وویل چې صلاح الدین ایوبی رحمه الله نورالدین زنګي ته ځینې وړاندیزونه کړي چې د هغو په ترڅ کې یو وړاندیز دا هم دی چې کله د کومې سیمې حاکم چې په دوره باندې بهر ته ځي نو خلکو ته په لارو کې د درېدلو، نارو وهلو او سلام کولو اجازه نه وي. ورونو هرمن پسې وویل صلاح الدین ایوبی تر ټولو مهم کار دا کړی چې د سني او شیعه بیلتون یې له منځه وړی. هغه شیعهګانو ته په نظامي او اداري چارو کې پوره نمایندګي ورکړې چې هلته اوسي، او په ډیرو اغیزمنو لارو چارو یې شیعه علما قایل کړي دي چې داسې دودونه پرېږدي چې له اسلام سره مخالف دي. د صلاح الدین ایوبی دا ډول کارونه زموږ لپاره زیان رسونکي دي. موږ د مسلمانانو همدغه کمزوري استعمالول غواړو. اوس موږ لپاره دا ډول کوښښونه پکار دي چې د مسلمانانو اداري قیادت د صلاح الدین ایوبی او پوځ سره مخالف کړو. یوازې اوس نه بلکې د تل لپاره. فلیپ اګسټس چې د مسلمانانو سرسخته دښمن و، هغه وویل زموږ دښمني یوازې د سلطان صلاح الدین ایوبی سره نه ده، بلکې زموږ جګړه د اسلام په خلاف ده. موږ دا کوښښ باید وکړو چې که صلاح الدین ایوبی مړ هم سي او دا قوم کوم بل سلطان ایوبی پیدا نه کړي، دا قوم باید د غلطو او بې بنسټه عقایدو په وسله ووهل سي، په هغوی کې د پادشاه کېدلو مینه د لیونتوب تر بریده پیدا کړی شي، عیاشان یې کړي او داسې دود پکې پیدا کړي چې دغه وګړي د تخت ناستې لپاره یو تر بله سره وجنګېږي او سره ووژني، او بیا دغه ډول نااهله خلافت د پوځ په سرونو باندې حاکمان کړي. او زه په پوره باور سره ویلی شم چې دغه قوم به یوه ورځ د صلیب غلامان وي. د هغوی تمدن او مذهب به د صلیب په رنګ کې رنګ شي. هغوی به د بادشاهۍ او خلافت د لاسته راوړنې لپاره لاس او ګریوان وي، او د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره به زموږ مرستې غواړي. هغه مهال به زموږ څخه هیڅوک هم ژوندي نه وي. زموږ ارواوې به ګوري چې ما کومه وړاندوینه کړې ده. ورونو هغه ټکي په ټکي رښتیا ثابته شوې ده، لکه څنګه چې اوس وینئ په هره سیمه کې چې د اسلام پوځ وي، مجاهدین هلته موجود وي، نو دوی د مجاهدینو په خلاف باندې له صلیبیانو څخه د مرستې غوښتنه په وار وار سره کوي. هغه پسې وویل د اسلام د جرړو سستولو لپاره یهودان تاسو ته خپل نجونې وړاندې کوي، هغوی وکاروئ. یهودان یوازې د دې لپاره خپل دښمنان وګڼئ چې هغوی بیت المقدس خپل مقدس ښار او فلسطین خپل وطن ګڼي. هغوی ته ووایي چې فلسطین به ستاسې وي، په اخر کې به دا سیمه موږ هم تاسو ته سپارو. اوس موږ ملګرتیا وکړئ، خو دا احتیاط به خامخا کوئ چې یهودان ډیر چالاک قوم دی. هغوی ته چې کله هم ستاسې له لوري خطر متوجه شو نو ستاسې مخالف کیږي. د هغوی دولت او نجونې وکاروئ او په بدله کې ورته فلسطین ورکړئ. ورونو لکه څنګه مو چې په مقدمه کې یادونه کړې وه چې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د تاریخ لمن ډیره پراخه ده. په یو ځای کې به یوه کیسه پیل شوې وي، په بل ځای کې به بله پیښه نیمایي ته رسېدلې وي، او په بل ځای کې به بیا یو وخت د همدې پیښو په بدرګه باندې داسې نورې پیښې روانې وي. نو موږ هم چاره نه لرو، یو وار به د کیسې یوې برخې ته ورځو او بیا به بلې برخې ته. هیله ده چې ټولې واقعې په یاد ولرئ. او ورونو د شوبک او کریک له کلاګانو ډیر لري یوه پراخه سیمه پرته وه چې له خاورو او شګو جوړه
او د شګو او خاورو په غونډیو کې راګیره وه. دغه سیمه تقریبا 1.5 لک مربع میله پراخه او پلنه وه. په دې کې ډېره سیمه شګلنه او میداني وه او ژورې کندې هم لرلې. لږې لوړې څوکې هم پکې وې. هغه وخت چې صلیبي واکمنو د اسلام له بیخه ایستلو پلانونه پیل کړي وو، نو په زرونو پیاده او په اسونو او اوښانو سپرو لښکرو منډې ترړې وهلې. د تورو او برچو ځلکاله ورایه ښکارېده. د اسونو او اوښانو د ځغاستې له امله ګردونو په اسمان کې ورید جوړه کړې وه. په دغو دوړو او ګردونو کې برچې هم وارېدلې او غشې هم. پیاده عسکرو تر اسونو د مخه کېدو کوښښ کاوه. د اسونو سپرو پر کندو خیزونه وهل. شاوخوا د غونډیو په څوکو 2 سپاهیان کرار ګرځېدل. د یوې غونډۍ په لمن کې د اور لمبې راپورته کېدې. له غونډۍ پورته تللې او بیا به غلې سوې. شور او ځواک اسمان خوراوه. صلاح الدین ایوبي رحمه الله پر آس سپور له یوې دنګې څوکې دغه نظاره په غور سره لیدله. هغه له ډېره وخته د دغه میدان پر شاوخوا په غونډۍ باندې ګرځېده او 2 مرستیالان هم ورسره وو. یو مرستیال یې وویل: زه په باوري توګه ویلی شم چې په څومره چټکتیا سره نظامي زده کړه روانه ده، نو نوي مجاهدین به انشاء الله تعالی په څو ورځو کې پوره تجربه ترلاسه کړي. بل مرستیال یې وویل: کوم سپاره چې تاسې له هغه پلنې کندې په خیز وهلو ولیدل، هغه ټول له کریک نه راغلي سپاره دي. ما هغوی نه اشنا ګڼل، خو د غشي ویشتونکو نښه ویشتل هم معیاري کیږي. د جګړې د ډګر دغه منظره په اصل کې عسکري روزنه وه، د کومې په باب چې سلطان صلاح الدین ایوبي ډېر کلک احکام صادر کړي وو او له شاوخوا سیمو زیات شمېر مجاهدین جذب کړای شوي وو. له کریک نه هم زیات شمېر ځوانان په پټه راتښتېدلي وو. دا د سلطان صلاح الدین ایوبي د اطلاعاتو کمال و چې له کریک نه یې هم ځوانان راوستي وو. د شوبک هغه مسلمانان چې د صلیبیانو تیرې زغملي وو په ډېر جوش او خروج د سلطان صلاح الدین ایوبي په پوځ کې شامل شول چې د هغوی د نظامي روزنې چاره همالته سمبال شوې وه. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د دې کار سره ځانګړې مینه درلوده، خو هغه خپل مرستیال باوري کاوه چې نوي عسکر به په لږه موده کې تمرین کړای شي او د ازمایښت لپاره به چمتو وي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله وویل: مجاهدین یوازې د وسلو په استعمال او بدني تکړه‌توب له مخې نه ازمایل کیږي، د عقل او احساس کارونو ته هم اړتیا ده. زه داسې پوځ ته اړتیا نه لرم چې په پټو سترګو پر دښمن یرغل کوي او یوازې په وژنه باندې پوهیږي. زما داسې پوځ ته اړتیا ده چې هغوی ته څرګنده وي چې دښمن یې څوک دی، د دښمن اهداف څه دي. زما لښکرو ته باید معلومه وي چې هغوی د الله جل جلاله د لارې مجاهدین دي او د هماغه په لاره کې جنګیږي. دا جوش او خروش چې زه یې وینم ډیر ضروري دی، خو چې دوی د خپل مقصد څرګند نه وي، خپل حیثیت ونه پیژني، جذبات یې ډیر ژر سړیږي. هغوی ته ووایي او په ذهن کې یې کېنوي چې موږ فلسطین ولې نیول غواړو. هغوی ته ووایاست چې غداري څومره ستر جرم دی. هغوی وپوهوئ چې تاسې یوازې د فلسطین لپاره نه، بلکې د اسلام د ساتنې د سرلوړۍ او پراختیا لپاره جنګیږي. مجاهدین ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله دا خبره ښه په غور واورئ چې خپلو مجاهدینو او مرستیالانو ته یې کوله او ورته ویې ویل. هغوی وپوهوئ چې تاسې یوازې د فلسطین لپاره نه، بلکې د اسلام د ساتنې سرلوړۍ او پراختیا لپاره جنګیږي. تاسې د راتلونکي نسلونو د عزت، فت او وقار لپاره د جګړې ډګر ته ځئ. تر عملي زده کړې وروسته هغوی ته واز وکړئ او خپل ملي سترتوب پرې روښانه کړئ. یو مرستیال یې وویل: خوږه مشره، هغوی ته هر ماښام وعظ کیږي، موږ له هغوی نه الله مه کړه وحشان نه جوړوو. صلاح الدین ایوبي رحمه الله وویل: د دې خیال هم وساتئ چې د هغوی په زړونو کې د مسلمان قوم د هغو نجونو مظلومانه حالت هم انځور کړئ چې د کفارو لخوا تښتول شوي، پت او عزت یې لوټیږي. هغوی ته د قرآن هغه پاڼې هم وريادې کړئ چې صلیبیانو تر پښو لاندې کړې، او هغوی ته هغه جماعتونه هم وريادوئ چې کفارو پکې خپل اسونه او څاروي تړلي او تړي. د لوڼو پت او د جماعتونو احترام د مسلمانانو د عظمت نښې دي. هغوی ته ووایي: په کومه ورځ چې تاسې له خپلو ذهنونو د خپلو لوڼو عصمت او د جماعتونو درناوی ویست، په هماغه ورځ به مو دا دنیا د ځانونو لپاره جهنم کړی وي، او په آخرت کې چې کوم عذاب راتلونکی دی د هغې خو کوم تصور هم نشي کېدی. ورونو، اوس هم تاسې فکر وکړئ چې څومره مسلمانې خویندې، میندې
د صلیبیانو لخوا بې عزته کیږي، عزتونه یې لوټ سول، سرتوري سوې، هغه که په فلسطین کې دي، که په المغرب، عراق، افغانستان او یا نور اسلامي ملکونو کې دي. خو زما او ستا لپاره یو مسلمانه خور او مور ده، او د هغوی د عزت، مال او لبان څخه خلاصون زما او ستا لپاره اوس داسې ده لکه فرض مونځ چې کوو. خو وروره اوس هم لا وختي ده، پاڅه او د هغې خور هغه څادر بیرته ور په سر کړه چې صلیبیانو ورڅخه غورځولی. پاڅه او هغه خور چې د پنجرو شاته ستا په انتظار کلونه کلونه ناسته ده د خلاصون هڅه یې وکړه. او وروره قسم په الله که زه او ته او هر مسلمان ځوان د دغو خویندو د عزت او خلاصون لپاره نن قرباني ورنه کړو، په دنیا کې به ذلیل او د قهار ذات په وړاندې به بیا په آخرت کې بې ځوابه وي. دا د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله لسګونه کاله مخکې وړاندوینه وه چې دغسې حالات به راځي چې اوس یې په خپلو سترګو باندې وینو. لا به په نورو پیښو کې تاسې هم ووینئ چې په هغه وخت کې په مسلمانو خویندو څه تېر سوي. که اوسنۍ پیښې ولیکل سي نو په دغسې له غم او درد نه ډکو واقعاتو به د کتابونو ورقې تورې سي. او ورونو تاسې فکر وکئ چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله له دوران څخه وروسته موږ څومره د خپلو اسلافو مشرانو او مجاهدینو له پلونو څخه غلط روان یو. الا ماشاء الله چې ځینې مجاهدین لا هم د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله لاره تعقیبوي. خیر را بسو خپلې کیسې ته. پر غونډه چې کوم دوه او څلور سپاره ګرځېدل هغه پیرداران وو. د صلیبیانو د حملې ویره موجوده وه، تر ډېره لرې ځایه پوځونه موجود وو، خو بیا هم د تمرین د دغه ساحې شاوخوا ته د پیرې اړتیا وه. له دغو پیره کوونکو یو یا دوه چې د غونډۍ په سر روان وو ودرېدل. هغوی ته لاندې د یوې ډبرې د پاسه سلطان صلاح الدین ایوبي ولاړ ښکارېده. د پیره کوونکو لوري ته یې شا وه، فاصله به 2 یا 2.5 ګزه وه. یو پیردار وویل کمبخت موږ ته شا کړې ده، که له دې ځایه پر غشي وولم نو زړه یې سروی کوی سم. ستا څه خیال دی؟ ملګري وویل بیا به چیرې تښتې؟ هغه ورته وویل هو ته صحیح وایې، که دغه خلک موږ ونیسي او ومو وژني خو هېڅ خبره نه ده، خو که ژوندي ونیولو نو داسې سزاګانې به راباندې تېرې کړي چې موږ به بیا ورته د ټولو انډیوالانو نومونه ښیو. هغه ملګري یې ورته وویل دا کار د هغه ساتونکو ته پرېږده، که د صلاح الدین ایوبي وژل دومره اسان وای نو تر اوسه به ژوندی نه و. هغه بل ملګري یې وویل دا کار اوس کول پکار دي، اورېدلې مې دي چې فاطمیان وایي تاسې له څه کولو پرته زموږ نه ډېرې زیاتې پیسې اخلي خو چارې ترسره کولی نه شي. لومړی ملګري یې وویل زه هیله لرم چې دا کار به ډېر ژر وشي. اورېدلې مې دي چې حشیشان په دې کار کې ډېر زړور دي، د وژنې په چاره کې له سره تېرېږي. تر اوسه خو هغوی هېڅ ونه کړل. زه له دې نه هم خبر یم چې د ایوبي په ساتونکو کې 3 تنه حشیشان شته. دا خو د هغوی پوره کمال دی چې تر ساتونکو ټولي پورې ځان رسولی او څوک پرې پوه شوي هم نه دي، خو هغوی به یې کله وژني؟ ویریږي به؟ هغوی خبرې کولې او مخکې روان وو. مؤرخین لیکي چې له مصر نه د سلطان صلاح الدین ایوبي د نشتوالي پر وخت هلته د مخالفینو تر ځمکې لاندې کوښښونه راڅرګند او داسې حالات پرې پیدا شول چې یوازې معجزې یې مخه نیولی شوه. یوه خبره دا وه چې کوم فاطمي خلافت معزول شوی و او دورانکارو یا جاسوسو له نیولو څخه وروسته په څرګند توګه هغه خاموش شوي و، خو په ایرو کې د بلې سپرغۍ په څېر یې سرایت کاوه. د دې توطئې تر شا د صلیبیانو لاس او عملي کوونکي هم هغه مسلمانان مشران وو چې سلطان صلاح الدین ایوبي پرې هم باور لرل. صلیبیانو یهودي نجونې پیدا کړې وې چې د عربو او مصریانو ژبه یې په اسانۍ سره ویلی شوه او خپل ځانونه یې په هر رنګ رنګولی شول. د مصر د حکومت یو شمېر پخواني حاکمان په واک کې د برخې او یا خپلواکۍ غوښتونکي وو. په هغوی کې د ملي پرتم او عزت احساس له منځه تللی و. هغوی د حرم سرایو له بادشاهانو څخه وو. له دغه وګړو نه د خپلې عالیې جوړولو په لوبو کې فاطمیانو له پوهې کار واخیست او هغوی د حسن بن سبا د چرسیانو او اپیونیانو خدمتونه هم ترلاسه کړل. د هغه مهال په تاریخ لیکونکي کې چې په هغوی کې اسد الاسدي، ابن الاثیر، ابي الضرار او ابن جوزي په ځانګړې توګه د یادونې وړ دي لیکي چې
چې صلیبیانو او سودانیانو ته کومک او هغوی پر مصر د حمله لپاره چمتو او تیار کړي وو. په مصر کې چې کوم لیک شانته پوځ وو هغه هم د بغاوت لپاره تیار شوی وو. د صلاح الدین ایوبي ملاتړ کوونکي سخت ورختا وو چې که ایوبي په خپل وخت ځان راونه رسوي نو مصر به له لاسه ووځي. د پورته تاریخ لیکونکو او دوه نورو بېنومه له ناچاپو لیکنو څخه د یوې کیسې لړۍ په لاس راځي چې په هغو کې د قاهرې د مالي محکمې د رئیس خضر الحیات یادونه سوې. هغه د خزانې واکوالو د نورو سیمو جزیې او تاوان، زکات او د جرمانیې په توګه لاسته راغلې پیسې، بخششونه او د مصر د ټولو مالیاتو او د هغوی حسابي اسناد د هغه محکمې یا ادارې ته راتله او په مصرف باندې رسېده. دا ډیره مهمه او حساسه اداره وه. د دې محکمې د رئیس باوریتوب ډیر ضروري و. دا د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله نیکبختي وه چې د مالی چارو رئیس خضر الحیات یو دینداره مسلمان و. ورونو، خضر الحیات رحمه الله یوه شپه له بهر نه کور ته راغی. د تیارې له لوري یو غشی راغی او د خضر الحیات په نس کې ننوت او تر زړه یې ورسېد. د هغه د دردناک غږ په اورېدو ملازم راووت. بیا د کور خلک راووتل. د مشال یا څراغ په رڼا کې خضر الحیات پړ مخې پروت ولید. په ناڅاپي توګه د چا فکر شو چې د خضر د ښي لاس ګوته پر ځمکه او په خاورو کې په ګوته څه لیکلي وو او مړ سوی و. پر ځمکه هغه لیکلي وو مصلح. د ح توری یې پوره کړی شوی نه و. د دغه حرف کږېدو ته په رسېدو یې ساه وتلې وه. خیر، مړی پورته کړی شو او دغه کلمه وساتل شو. یو سړی یې د کوټوال، ورونو، کوټوال د اوسنۍ زمانې امنیه قومندان ته وایي. یو سړی د کوټوال غیاث بلبیس پسې په منډه ولیږه. غیاث بلبیس په هغه وخت کې د امنیه قومندان. همدا ویل کېدای شول چې خضر د خپلې مړینې په وخت په خاورو د خپل قاتل نوم لیکلی دی. غیاث بلبیس کوټوال هم او د مصر د ژاندارم پولیسو قومندان هم چې دا هم د سلطان صلاح الدین ایوبي باوري حاکم د علي بن سفیان په څیر د ښاري جرایمو ماهر او پلټونکی و. غیاث بلبیس له رارسېدو سره سم پر ځمکه لیکل شوی لفظ مصلح په غور سره وکوت. په دې کې د ښار د امنیې مرستیال قومندان مصلح الدین د خضر الحیات له مړینې په خبرېدو هم راورسېد. ورونو، هغه مصلح هم راورسېده چې خضر الحیات یې په ځمکه باندې نوم لیکلی. غیاث بلبیس د هغه له لیدو سره سم په ځمکه باندې پښه راکش کړ او د مصلح کلمه یې ورانه کړه. څرنګه چې مصلح الدین د ښار د امني مرستیال قومندان و، نو ځکه د کوټوالي محکمه د هغه تر لاس لاندې وه. هغه بلبیس ته په امرانه لهجه وویل د قاتل پته باید تر سهاره د مخه ولګول شي. زه تر ډیره انتظار کولی نه شم. ورونو، بلبیس هغه ته ډاډ ورکړ چې قاتل به ډیر ژر ونیول شي او بیا ترې روان شو. په همدې شپه بلبیس د خضر الحیات مرستیال او د هغه په دفتر کې ټول هغه وګړي راوغوښتل چې هغه ته نږدې وو. له هغوی څخه وپوښتل شول چې د وژل کېدو په ورځ د هغه کارونه څه وو. له هغو خلکو نه معلومه شوه چې نن ورځ د اداري مشرانو یوه غونډه وه چې د پوځ نماینده پکې نه و. د خضر مرستیال د هغه د کومک لپاره په غونډه کې هم شامل و. په غونډه کې د مالیو په لړ کې د پوځ مصارف تر څېړنې لاندې راغله. نو خضر وویل په مصر کې باید ځینې لګښتونه ودرول شي ځکه چې د مصر امیر سلطان صلاح الدین ایوبي په شعبه کې ډیر زیات عسکر څیره کړي دي چې د هغوی لپاره زیاتو پیسو ته ضرورت ده. د پولیسو مرستیال قومندان مصلح الدین یې مخالفت وکړ او ویې ویل د پوځ مصارف غیر ضروري دي. د نور پوځ د څیره کولو پر ځای موږ باید د موجوده پوځ مسایلو ته پاملرنه وکړو چې لا دمخه زموږ لپاره یوه ګرانه مسله جوړه سوې ده. هغه وویل چې په مصر کې کوم پوځ موجود دی په هغوی کې بې باوري او بد امني لیدل کېږي. له شوبک نه چې کوم د غنیمت مالونه لاسته راغلي په هغوی کې هیڅ برخه دې پوځ ته نه ده رالېږل سوې. خضر الحیات وویل تا ته معلومه نه ده چې د مصر امیر سلطان صلاح الدین ایوبي د غنیمت د مالونو د 90 شلو هدایت کړی دی او په اوسني وخت کې دا ډیره ښه پرېکړه ده. د غنیمت د مالونو په هیله د جنګېدونکو پوځ کومه ملي جذبه او دیني نظریه نه وي. پر دې مسأله بحث په توندو خبرو واوښت. مصلح الدین تر دې پورې وویل چې د مصر امیر له مصري عسکرو سره دومره ښه رویه نه کوي لکه له شامي او ترکي مجاهدینو سره چې کوي. هغه په غوسه کې ځینې نورې ناروا خبرې هم وکړې چې په ځواب کې خضر وویل مصلحه ستا په ژبه صلیبیان او فاطمیان خبرې کوي. ورونو، له دې وینا سره په غونډه کې شور او ځواک جوړ شو.
او پای ته ورسېده. د خضر الحیات مرستیالانو وویل چې له غونډې وروسته مصلح الدین د خضر الحیات دفتر ته راغی. هلته بیا ګرمې خبرې اترې وشوې. مصلح الدین خضر الحیات پر دې قانع کاوه چې مصري پوځ ډاډه نه دی. هغه بیا مخکینی خبرې تکرار کړې چې په غونډه کې کړې وي. خضر الحیات وویل که همداسې وي زه دا مسله ستا له لوري د مصر امیر ته وړاندې کوم، خو زه به ورته خامخا لیکم چې تا د ټول مجلس په مخ کې ویلي وو چې د مصر امیر په پوځ کې امتیازي رویه خپله کړې ده، او زه به ورته دا هم لیکم چې تا زموږ پر دې خبره د باوري کولو کوښښ کوو چې سلطان صلاح الدین ایوبي د شوبک کلا د غنیمت مالونه د شامي او ترکي عسکرو ترمنځ ویشلي دي، او زه به دا رایه هم څرګندوم چې تا پر سلطان صلاح الدین ایوبي کوم تورونه لګولي دي د هغو د رښتیا ثبوتولو کوښښ دې هم کاوه، او دښمنان چې د مسلمانانو د پوځ په منځ کې کومې اوازې خپروي تا ویلي دي چې دا اوازې نه بلکې رښتیا دي. د خضر الحیات مرستیال دا خبره هم وکړه چې مصلح الدین کله د خضر الحیات له دفتر نه راووت د هغه له خونې نه دا هم واورېدل شول که ته ژوندی پاتې شوې نو هر څه سلطان صلاح الدین ایوبي ته ولیکه. غیاث بلبیز چې په هغه وخت کې د هغې سیمې امنیه قومندان په سملاسي توګه له مصلح الدین څخه د څه پوښتنو کول مناسب ونه ګڼل. یو دا چې د هغه رتبه ډیره لوړه وه، او بل دا چې بلبیز د هغه په خلاف نور شهادتونه هم راټولول غوښتل. له هغه سره دا ویره وه چې که هغه د کوم کوټلي شهادت نه پرته مصلح الدین ته لاس ورور نو دغه ګام به پخپله د هماغه لپاره خطرناک وي. ورونو د خاین د نیولو لپاره باید ډیر شواهد موجود وي، او غیاث بلبیز هم په مصلح الدین باندې ډیر شواهد موجودول غوښتل، او غیاث بلبیز هم همدا کار کاوه او له احتیاطه کار واخیست. او ورونو که چیرې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په قاهره کې موجود وای نو غیاث بلبیز به د هغه ملاتړ ترلاسه کړی و. هغه دومره پوه شوی و چې دا د شخصي خپګان پایله نه وه. خضر الحیات د شخصي تربینۍ ساتونکی حاکم نه و. خیر، غیاث بلبیز د شپې د څو کسانو دروازې وټکولې او په څېړنه مشغول، خپل پټ سړي هم مصروف کړل، خو هیڅ بریالیتوب یې ترلاسه نه کړ او معلومات ونه سو. له وروستیو ګواهیو او پیښو نه چې کومه واقعه منځته راغله هغه په دې ډول چې د وژنې د شپې دویمه چې مصلح الدین کور ته ولاړ نو مشرې مېرمنې یې خپلې کوټې ته وروغوت. ورونو دا هغه مصلح الدین ده چې په ده باندې د قتل ادعا وه، او خضر الحیات یې په مځکه باندې نوم لیکلی. دی چې خپلې کوټې ته ولاړ او خپلې ښځې وروغوښت، هغې 20 اشرفۍ مصلح الدین ته کېښودې او ویې ویل د خضر الحیات قاتل د 20 اشرفۍ رالیږلې او ویلي دي چې تا خو ماته 50 اشرفۍ او د سرو زرو 2 خښتې ویلې وې، ما ستا کار سر ته ورسو نو تا راته یوازې 20 اشرفۍ راولېږلې، ما هغه ستا مېرمنې ته ورکړې او لاړم، تا ماته دوکه راکړې ده، اوس به درنه 100 اشرفۍ او د سرو زرو 2 خښتې اخله، که تر 2 ورځو مال راونه رسېده نو هماغسې غشی به ستا په سینه کې هم لاړ سي کوم چې د خضر الحیات سینه یې وڅیرله. ورونو ښه فکر مو وي چې دا د مصلح خاین لومړی رسوایي وه چې ښځه یې پرې خبره سوه. د مصلح الدین رنګ والوت، بیا ځان کنټرول کړ او ویې ویل ته څه وایې؟ دا څوک دی؟ ما خو د خضر الحیات د وژنې لپاره چاته پیسې نه دي ورکړي. مېرمنې یې وویل ته د خضر قاتل یې، زه نه پوهېږم چې د وژنې لامل څه دی، خو دومره راته خامخا څرګنده ده چې تا هغه وژلی دی. دا د مصلح الدین لومړی مېرمن وه، د هغې عمر زیات نه و، په ګرانه به د 13 کلونو وه، ډېره ښکلې ښځه وه. تقریبا 1 میاشت دمخه مصلح الدین یوه ډېره ښکلې او ځوانه نجلۍ راوستې وه. د یو میړه لپاره د مېرمنو په شمېر زیاتوالی هیڅ بندیز نه و. هغه مهال د ډېرو مېرمنو ساتل دود و. کومې مېرمنې به له نورو مېرمنو سره کینه نه کوله، خو مصلح الدین خپله لومړۍ مېرمن بیخي له نظره غورځولې وه. له کومه وخته چې نوې مېرمن د هغه کور ته راغلې وه، هغه د لومړۍ مېرمنې کوټې ته ورتلل هم پرې ایښي وو. لومړۍ مېرمن یې هغه څوک کرتې بللی و، خو بیا هم ورغلی نه و. په لومړۍ مېرمن کې یې د انتقام احساس پیدا شوی و. دغه سړی چې هغې ته یې 20 اشرفۍ ورکړې او تللی و، په غالب ګمان چې له مصلح الدین نه یې ډېر سخت انتقام اخیستل غوښتل، ځکه یې د هغه لومړۍ مېرمنې ته ویلي و چې خضر الحیات د مصلح الدین لخوا وژل شوی دی. مصلح الدین خپلې مېرمنې ته په قهرجن غږ وویل ته خپله خوله بنده کړه، دا زما د کوم دښمن توتیا ده، هغه زما او ستا ترمنځ دښمني پیدا کول غواړي. مېرمنې یې وویل
ستا په زړه کې زما لپاره له دښمني پرته نور څه پاتې دي؟ مصلح الدین وویل زما په زړه کې له تا سره د لومړۍ ورځې په څېر مینه ده. آیا ته هغه سړی پیژنې؟ مېرمنې وویل هغه پر مخ نقاب غوړولی و خو ستا پرده پورته شوه، ما اوس وپېژندلې. مصلح الدین د څه ویلو کوښښ کاوه خو مېرمنې هغه خبرو ته پرې نه ښود. ورته ویې ویل زه ګمان کوم چې تا د بیت المال پیسې خوړلې دي او خضر الحیات در باندې پوه شوی و، نو تا د کرایې په قاتل هغه له مخې لرې کړ. مصلح الدین وویل پر ما د درواغجن تورونه مه لګوه، زما د پیسو خوړلو ته څه اړتیا ده؟ ورونو څه فکر کوئ چې مصلح الدین به په دغه کیسو سره خپل دا لوی جرم پټ کړي؟ او آیا په قاهره کې کوم حالات رامنځته سوي او د بغاوت سپرغۍ په بلیدو وي؟ آیا بغاوت به وسي او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله او علي بن سفیان به د دغه بغاوت ته چوپولو لپاره او د دغه حالاتو د کنټرول لپاره کومې لارې چارې په کار باندې واچوي؟ دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به پر روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 51 برخې پای.